دا یاد ساتئ د الله والو طریقه کار همیشه دا دی دیو مقبرو ته اوزي د سره پاره مونږ ته الله را یاد شي، مونږ ته خپل آخرت او مقصد را یاد شي. دا یاد وساتئ دو قسم خلک هغه دي د وخت کې امت کې افراط تفرید غواړي. یو قسم خلک هغه دی اغوی امت جوړ کو قبر پرسته جوړ کو، اغوی امت بوتلو مشرکان قبر پرسته جوړ کړه، قبرونو ته په سجدو باندې وګرځول. یو قسم قوم هغه دی اغوی د قبرونو د پاسو گنبدونه عمارتونه جوړ کړه. یو قسم خلک هغه دی چې اغوی مزارونو کې میلې ولګولې. دویم ماوته ورته بریلیان او سیپیان ویله. دویم قسم ډلر اعلی محترمو ما هغې خلکو د مقبرونو د تلو نه منع کړه، ویل ها مقبرو لتلل حرام دي، قبر له ورتلل حرام دي، بابا له ورتلل د هغې قبر ته ورتلل حرام دي. تر دې پورې د ویله د نبی علیه الصلاۃ والسلام روزې مبارک لتلل په دې قص باندې سفر کول دام حرام دي. د دومره غلو وکړه دته ماوته پنځپیری او وابي غیر مقلد ویله. ماوی اخوام افراطو دیخوام تفریدو. یو طرف نه د اولیاء کرامو د هغوی عبادات شروع شو، ورته سجدې لګول شروع کړه. هغه خلکو ته بریلیان سیپیان ولې کېده، هغوی امت بوتلو قبر پرسته جوړ کو. بل طرف والا را پاسېره هغوی د اولیاء بې ادبي او بې احترامي شروع کړه. توحید کې دومره غلو وکړه چې د توحید په اړه کې توهین شروع کو. ماوی ها مونږ اعتدال والا امت یو، زمونږ عقاید نظریات اعتدال والا دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای كنت نهیتکم عن زیارت القبور، ما تاسو ر زیارتونو د قبرونو نه منع کړی وای. فزوروها، تاسو ها د قبرونو زیارت کوئ، ولې انسان ته آخرت په دې سره را یادېږي. ماوی ها نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې قسم افراط تفرید نه منع کړی دا. ماوی دویم قسم روایت ما وکړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد ده، نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وفات نه شپږ ورځې مخکې په ژبه مبارک باندې الفاظ شروع دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای نبی علیہ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. الله دې په يهودو باندې نصاراو باندې لعنت وکي، دیو د خپل انبیاو قبرونه هغه عبادتګاهونه وګرځول، الته میلې وګرځولې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل امت داغه نه منع کو، سختۍ سره تاکید وکړو. ماوی یو ډله هغه لاړه ما ته قبر پرسته جوړول غوښتل، بل ډله مقابله کې را پاسې هغوی پسې د جایز امورو نه انکار وکړو. ما وی ها زما عنوان نه دی، تفصیل ته نه ځم، عرض مې دا کو الله والا مقبرو ته ورځي، خو ها مقبرو ورتلو دا مطلب نه دی. زما استاد زنانم روانې دي، بابا صاحب لذي کاکا صاحب لذي، اسلام د دې سیز اجازت نه ورکوي. ما ته قبرونو ته لاړ شو، هلته شرکیات بدعات شروع کو، هلته ګوړې ایښې دي، هلته مالګې ایښې دي. د دې سيزونو اسلام د دې افراط تفرید نه پاک دین دی. دغه غلطو عقاید او نظریاتو اسلام کلم اجازت نه ورکوي. دا هغه خود ساخته عقاید دي چې د نن انسان جوړ کړي، د شریعت سره د هیڅ تعلق نشته. برال محترمو ما عرض کو ما خپل عنوان پاتې کیږي کني ما تاسو ته تفصیل کړی وي. ما عرض دا کو دغه اکابر دغه الله ولا خلق مقبرو ته ورځي په دې نیت باندې چې مونږ ته خپل آخرت را یاد شي، په دې نیت ورځي. دام زمونږ ته کې خلکو یو ځل دام دنیا د پاسه سوخ کې ګرځیدا، نن قبر هغه نن د قبر دغه خاورو د لاندې هغوی پراتري، زمونږ ته ځواني دیوم لرله، زمونږ په شانتي رزمخ د ځمکه باندې یو ځل دیوم آبادو، خخ ځواني الله ورکړي وي. نن هغه ژوند ختم شوی، نن هغه دغه قبر د خاورو دغه تمبو د لاندې په دغه تور تیاره کې پراتري. د دې لپاره راځي خپل آخرت ورته را یاد شي.